عیسی هغوی ته په ځواب کې ویل په یقین سره زه تاسو ته دا وایم چې زوی نشي کولی چې له خپله ځانه کوم کار وکړي بلکې یوازې هغه کار کوي چې هغه ویني چې پلار یې کوي څه چې پلار کوي هغه زوی هم کوي ځکه چې زوی په پلار باندې ګران وي او هغه چې خپله کوم کارونه کوي هغه ټول زوی ته ورښایي برسیره پر دې نور لوی لوی کارونه هم ورته ورښایي او تاسو ټول به ورته حیران پاتې شئ ځکه لکه څنګه چې پلار مړي را ژوندي کوي او هغوی ته ژوند ورکوي نو په همدې ډول زوی هم چې هر چا ته وغواړي ژوند ورکوي همدارنګه پلار د هیڅ چا په حق له قضاوت نه کوي بلکې خپل زوی ته پوره حق ورکړی دی چې قضاوت وکړي ترڅو لکه څنګه چې ټول د پلار احترام کوي هماغسې د زوی احترام هم وکړي څوک چې د زوی عزت نه کوي نو د هغه د پلار چې هغه یې رالیږلی دی هم عزت نه کوي په یقین سره زه تاسو ته دا وایم څوک چې زما خبرو ته غوږ نیسي او په هغه چا باندې ایمان راوړي چې زه یې رالیږلی یم نو هغه به تلپاتې ژوندون ولري هغه به محاکمه نشي بلکې هغه لا پخوا د مرګ نه تیر شوی او ژوند یې شروع کړی دی په یقین سره زه تاسو ته دا وایم چې هغه وخت به راشي بلکې راغلی دی چې مړي به د خدای د زوی اواز اوري او هر څوک چې واوري هغه به راژوندی شي لکه څنګه چې پلار هغه ذات دی چې انسانانو ته ژوند ورکوي نو زوی ته هم دا قدرت ورکړی دی چې انسانانو ته ژوند ورکړي هغه زوی ته دا واک او اختیار ورکړی دی چې قضاوت وکړي ځکه چې د انسان زوی دی په دې باندې مه حیرانېږئ ځکه چې هغه وخت به راشي چې ټول مړي به په قبرونو کې د هغه اواز واوري او د خپلو قبرونو نه به راوځي کومو خلکو چې نیک کارونه کړي وي هغوی به راپورته شي او ژوند به کوي او کومو خلکو چې بد کارونه کړي دي هغوی به راپورته شي او سزا به ورته ورکول کیږي زه په خپل اختیار هیڅ نشم کولی زه د خلکو په حقله هغه قضاوت کوم چې د خپل پلار نه یې اورم نو کله چې د هغوی په حقله قضاوت کوم هغه قضاوت د انصاف له مخې وي ځکه چې زه خپله رضا نه بلکې د هغه چا رضا پوره کوم چې زه یې رالیږلی یم که چیرې زه د خپل ځان په حقله شاهدي ورکړم نو دا شاهدي رښتیا نه ده خو یو بل څوک شته چې زما په حقله شاهدي ورکوي او زه پوهیږم هغه چې زما په حقله شاهدي ورکوي هغه رښتیا دي تاسو یحیی ته استازي ورلیږلي او هغه چې زما په حقله کومه شاهدي ورکړه هغه رښتیا وه زه په رښتیا سره د انسانانو شاهدي ته چې دا ثابته کړي چې زه څوک یم اړتیا نه لرم بلکې دا خبرې د دې دپاره درته کوم چې تاسو خلاصون ومومئ یحیی د یو څراغ په شان و چې بلیده او رڼا یې کوله تاسو تیار وئ چې د یو څه وخت دپاره د هغه خبرې په خوشحالۍ سره واورئ خو زه د یحیی نه لوی شاهد لرم کوم کارونه چې پلار ما ته سپارلی دي چې سرته یې ورسوم د دې شاهدي ورکوي چې پلار زه رالیږلی یم پلار چې زه یې رالیږلی یم په خپله زما په حقله شاهدي ورکړې ده تاسو هېڅکله د هغه څیره نه ده لیدلې او نه مو د هغه اواز اورېدلی دی او د هغه کلام ستاسو په زړونو کې ځای نه دی موندلی ځکه چې تاسو په هغه چا باندې چې هغه یې رالیږلی دی ایمان نه راوړئ تاسو د خدای کلام په زیر سره لولئ ځکه چې فکر کوئ چې د هغه په وسیله به تل پاتې ژوندون ومومئ همدا لیکنې زما په حقله شاهدي ورکوي خو بیا هم تاسو نه غواړئ چې ما ته راشئ ترڅو دا ژوندون ولرئ زه د خلکو نه د احترام تمه نه لرم خو زه تاسو پیژنم چې ستاسو په زړونو کې د خدای سره مینه نشته زه د خپل پلار په نوم راغلی یم او تاسو ما نه قبلوئ خو که بل څوک په خپل نوم راشي نو تاسو به یې قبول کړئ تاسو چې د یو بل نه د احترام تمه لرئ او د هغه احترام په لټه کې نه یئ چې د یوازیني خدای له خوا دی نو بیا څنګه کولی شئ چې په ما باندې ایمان ولرئ خدا فکر مه کوئ چې زه به تاسو د خپل پلار په حضور کې ملامته کړم همدا موسی چې تاسو ورته هیله لرئ هماغه به تاسو ملامته کړي که چیرې تاسو په موسی باندې ایمان درلودلی نو په ما باندې به مو هم ایمان درلود ځکه چې هغه زما په حقله لیکلی دي خو که چیرې تاسو د هغه په لیکنې باندې ایمان نه لرئ نو زما په خبرو باندې به څنګه باور وکړئ